د زابل مرستیال والي وایي چې توري بند 15 سلنه کارونه بشپړ شوي دي او په نږدې راتلونکي کې به ګټه اخیستنې ته وسپارل شي. د دې ولایت د ترنګ جلدک سیند ییزې فرعي حوزې ریاست چارواکي وایي چې د 11 نورو چک ډیمونو د جوړېدو کارونه هم پیل شوي دي. نورحال د مختار احمد امیري په راپور کې. د توري بند چې د مرکز کلات په 4 کیلومترۍ کې موقعیت لري کارونه یې څه موده وړاندې د چارواکو له لوري د پټۍ په پرې کولو سره پیل سول. یاد بند د څه د پاسه 9 میلیونه افغانۍ په ارزښت د موسمي سیلابونو د کنټرول، د کرنیزو مځکو د خړوبولو او د مځکې لاندې اوبو د سرچینو د پیاوړتیا په موخه د اوبو او انرژي وزارت د انجینرانو لخوا ډیزاین شوی دی. د دې ولایت مرستیال والي د دې پروژې د چارو د ارزونې پر مهال ویل چې د بند د جوړېدو کارونه په چټکۍ سره دوام لري چې تر دې مهاله 15 سلنه کارونه بشپړ شوي چې تر راتلونکو 2 میاشتو پورې به د جوړېدو کارونه بشپړ او ګټه اخیستنې ته وسپارل شي. نن موږ د توري بند ته راغلي اوسې نږدې مو هغه چارې ولیدلې. الحمدلله په ښه کیفیت باندې په ښه طریقه باندې روان دي. وخت باندې د موږ تخنیکي ټیمونه چې د انجینري ټیمونه هغه راځي او څارنه یې کوي. نن موږ هم وتوانېدلو چې دلته رالو نږدې هم دغه بند وکتو خو الحمدلله په ښه کیفیت باندې هغه چارې روانې دي او انشاءالله په راتلونکي کې به زر تر زره انشاءالله سرته ورسیږي. پر همدې مهال د دې ولایت د ترنک جلدک سیندیزې فرعي حوزې رئیس وایي چې د دې بند د جوړېدو ترڅنګ د اوبو او انرژي وزارت له لوري په دې ولایت کې د 11 نورو چک ډیمونو کارونه هم دوام لري او په نږدې راتلونکي کې به د 6 نورو وړو بندونو کارونه هم پیل شي. په زابل کې نورې پروژې هم لرو چې په هغه کې 6 چک ډیمونه په راتلونکي 2 اونیو کې به انشاءالله افتتاح شي. همدارنګه د اوبو انرژي وزارت لخوا 11 چک ډیمونه نور منظور شوي وو چې اوس عملاً چارې د انکشاف ریاست په مخه باندې وړي. د یادونې وړ ده چې د توري بند د 2.9 میلیونه متره مکعب اوبو د ذخیره کولو او د 100 کیلو واټ برېښنا د تولید وړتیا لري. د دې پروژې په پلي کېدلو سره به 600 هکتاره کرنیزه مځکه خړوبه شي چې په زرګونو کورنۍ به ورڅخه برخمنې شي.